اشرف غني افغانان له سوله ییز لارې مشروع نظام غواړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. له واکه لرې کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د مشروع نظام رامنځته کول باید د مخکنیو ازمایل شویو څېرو بیا واک ته رسېدو په معنا نه وي. نوموړي په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی چې د مشروع نظام رامنځته کول د افغانانو غوښتنه ده او غواړي دا غوښتنه له سوله ییز لارې ترسره شي، نه د جګړې له لارې، ځکه دا تباهي ده. ښاغلي غني ټینګار کړی چې د دې موخې ترلاسه کولو لپاره د خلکو زغم نامحدود نه دی او دې باید لاره جوړه شي. هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي په خولې خلاصه کړي. نوموړي د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته په اشاره ویلي چې مشروعیت د استبداد له لارې نه ترلاسه کیږي. استبداد پخپله ځان ته مشروعیت نشي بخښلی. تور او ټوپک، انفجار او انتحار مشروعیت ته لار نه باسي. دا حکم د ولس په لاس کې دی او د هغه له حکم د ګډون پرته مشروعیت نه راځي. ټول پوهیږو چې افغانان په ښکاره د نظام مشروعیت او د منلو وړ حکومت د ټولو لپاره غواړي، خو ترجیح ورکوي چې دا کار د سوله ییزې لارې ترسره شو. د جګړې او د وینې تویولو پلویان نه دي، ځکه نو دوی یو متل لري: هغه غوټه چې په ګوتو خلاصېږي خولېدی اړتیا نشته. تېر کال هم محمد اشرف غني په خپل اختریز پیغام کې د مشروع نظام پر جوړېدو ټینګار کړی و او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د افغانستان مسله نشي حل کولی. افغانستان کې د طالبانو واکمني نږدې 3 کاله وشوه، خو تر اوسه یې حکومت چارسمبالې دي او د سیاسي د راتلونکي په اړه روښانه تګلاره نشته. طالبان خپله واکمنۍ مشروع بولي او ادعا کوي چې د خلکو ملاتړ ورسره ده، خو د طالبانو ځینې اړوند کسان هم ظاهراً له دې وضعیت خوښ نه دي. یو نسبتاً بې ساري توګه پاکستان کې د طالبانو مخکني سفیر او د ګوانتانامو پخوانی زنداني عبدالسلام زاهد د طالبانو مشر په غوږ وهلی او ویلي دي هر امیر چې د مطلق امر واکمن شي د وخت په تېرېدو مطلقاً مستبد کیږي. پایله کې غورمالان ځان ته نږدې کوي او پوهې خاوندان له ځانه لرې کوي. نوموړي په ایکس باندې یو بیان کې د استبداد ترڅنګ د مسؤلیته غفلت او له شریعت سره د واکمنو او شاوخوا کسانو د مزاج ګډېدل او د زوال د لاملونو په توګه یاد کړي. هغه د دې ستونزې د هواري لپاره د مشرتابه د یو پیاوړي شورا رامنځته کولو وړاندیز کړی. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا په الله سپارم.